څوک ده؟ ګلپاڼه کله واده کوي؟ که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو، ګلپاڼه چې په اوسني دور کې یوه تکړه او مشهوره سندرغاړې ده او په ډېر کم وخت کې په خپل آواز او ښایست ګڼ شمېر مینهوال پیدا کړل. ګلپاڼه چې اصلي نوم یې مهناز دی، وایي چې قد مې 163 سانتي متره دی، وزن مې 55 کیلو ګرامه دی، عمر مې 28 کاله دی او وایي چې په 6 سپتمبر 1989 کې پیدا شوې یم. زیاتوي چې مور او پلار مې ژوندي دي، یو ورور او 6 خویندې لرم. د سندرو پیل پاړی وویل چې د سندرو پیل یې په 2010 کې کړی، کله چې هغه 20 کلنه وه. ګلپاڼه کله او چا سره واده کوي؟ ګلپاڼې په اختر کې له یو اردو چینل سره مرکه درلوده او ډېر حقایق یې ښکاره کړل. خبریال ترې ډېر سخت سوالونه وکړل. اول یې ورته وویل چې ولې واده نه کوئ؟ موږ چې ګورو تاسو اکثره په سوشل میډیا کې له جینکو سره راځئ او له هغوی سره نږدې کېږئ، لکه مینه شمس او نجیبه فیض. ګلپاڼې ځواب ورکړ چې زما هلکانو سره نه لګي. هلکان چې نجونو سره ملګرتیا کوي نو د یو خاص مطلب لپاره کوي. هغې د نجیبه فیض او مینه شمس باره کې وویل چې هغوی زما ډېرې ښې او نږدې ملګرې دي، زه ورسره مینه لرم. د واده په اړه ترې وپوښتل چې کله به یې کوئ؟ هغې ځواب کې ورته وویل چې لا خو مې د واده اراده نشته. زه پوهېږم چې که واده وکړم نو کیدای شي چې د پند په دنیا کې پاتې نشم، ځکه هغه بیا زما د ژوند د ملګري خوښه ده چې سندرو ته مې پرېږدي او که نه